پر ښځو د تاریخ تر ټولو ستر جنسي تیری. کله چې په دویم نړیوال جنگ کې جرمني ماته وخوړه نو د جرمني ضد متحد هیوادونو عسکرو د 2 میلیونو څخه زیاتې جرمنۍ ښځې بې پته کړې، یا په عامه اصطلاح جنسي تیری یې پرې وکړ. دغه عسکرو به چې په کومو ښځو جنسي تیری کوو هغوی به د خپل عفت ساتلو کوښښ کوو، نو د امریکا، روس او بریتانیا عسکرو به په ډیره بېرحمۍ وژلې، حتی چې د برلین، میونخ، لایزبیغ، هایډلبرګ او نورو ښارونو کوڅې د دغو ښځو له جسدونو ډکې پرتې دي. د دغه جنسي تیریو له امله تر ننه جرمني کې د 5 لکو څخه زیاتو جرمنیانو نسب پلرونه نامعلوم او یا بې نسبه دي. د نړیوال جنگ نه څو میاشتې وروسته زرګونو جرمنیانو نجونو او ښځو روغتونونو ته مخه کړه تر څو هغوی خپل حمل ضایع کړي. تاریخ لیکي چې دغه حالت تر ټولو ځورونکی او بیرونکی و او روزانه به د جرمني شفاخانو کې سلګونه عملیاتونه ترسره کېدل. بعضو ښځو خو ویلي چې د دوی سره ان تر 80 او 80 ځله جنسي تیری شوی. نورې څېړنې ښیي چې 240,000 ښځې د جنسي تیري له امله مړې شوي. د جرمني او هټلر له ماتې وروسته په څو میاشتو کې د روسي پوځیانو د 1 میلیون نړیو جرمني نجونو او ښځو باندې جنسي تیری کړی و. امریکایي پوځیانو د 190,000 نجونو سره، بریتانیایانو د 45,000 سره او فرانسویانو 50,000 نه زیاتو سره. د تاریخ دغه تر ټولو مشهور وحشیان، ځناور او بېحیا نن راځي او موږ ته د انسانیت او د ښځو د حقوقو درس راښیي.